د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فیلیپو ګراندي د افغان کډوال ستونزو ته د رسیدنې په موخه نن سهار کابل ته راورسید. ګراندي په ډلیز او جبري توګه له ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو راایستل یوه ننګونه وبلله او ویې ویل که څه هم نړیواله ټولنه له مالي بحران سره مخ ده، خو دوی به خپلو هڅو او مرستو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مالي او اداري مرستیال وویل چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د امیر روغتیا وزارت سرپرست افغانستان لپاره د بریټانیا له شاهسفیر سره په لیدنه کې د افغان روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو، د روږدو او سرطاني ناروغیو درملنې او مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې د ملاتړ او همکاریو په اړه خبرې کړې دي. په یاده لیدنه کې د بریټانیا شاهسفیر او نوي ټاکل شوي استازي ډاډ ورکړ چې د روغتیا په برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. چارواکي وایي د اقتصاد وزارت د 1401 څخه تر 1403 کلونو پورې مهم فعالیتونه او لاسته راوړنې لرلې دي چې د پراختیايي پروژو اقتصادي مؤثریت څارل او تحلیل د دوی له مهمو فعالیتونو څخه دي. د یاد وزارت د تحلیل او ارزونې له مخې په تیرې 3 کلونو کې په 680 پروژو کې پانګونه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي د تیر کال له مهمو فعالیتونو څخه د حقوقو سوداګرو لپاره اسانتیاو د تنظیم طرحې توشیح، صنعتکارانو ته د 160,000 جربه ځمکې ځانګړې کول، د سوداګرۍ حجم 14 میلیارډ ډالر ته لوړول او زرګونه صنعتکارانو ته د کار جوازونه ویشت دی. مسؤلین وايي د هیواد د ناخالص تولیداتو اندازه په 1400 هجري لمریز کال کې 14.58 میلیارډ ډالر به، خو اوس دغه اندازه 12.3 میلیارډ امریکایي ډالرو ته رسیدلې ده. د شپږیز کرکټ لیګ لسم پړاو سیالۍ نن د 15 لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل او لومړۍ لوبه به د بوس او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. یا د سیالۍ چې د راتلونکي اګست میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې دوام لري، د هیواد له ټولو زونونو 15 لوبډلې سپین غر، امو، بند امیر، بوست او مس عینک لوبډلې برخه لري. او ترکیه کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر ټام بارک د سوریه او اسرائیل ترمنځ د اوربند له هوکړې خبر ورکړی، خو سوریه او اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بارک له ټولو ښکېلو ډلو غوښتي چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د یوه نوي متحد او سوله ییزې سوریې هویت جوړولو لپاره د هیواد له نورو اقلیتونو سره مرسته وکړي.